مين ورور ولي وکړي واجو کړي پل پل اخواري وکړي واجو کړي راشه افغانانو دام کوردیا دلته زندگی وکړي واجو کړي دلته زندگی وکړي واجو کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د هر څه نه مخکې د خوږ پیغمبر فخر موجودات سرور کائنات جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نبوي ډالۍ ستاسو حضور ته وړاندې کوم او وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ډیر خوشحاله یم چې نن د وطن د ځوان نسل په یوه ادبي علمي د صمیمیت محبت او ورورولۍ ډکه غونډه کې ګډون لرم او د وطن د بااستعداد او زیارکښو زده کوونکو دغه غونډه په ګډه سره لمانځو. تاسو ټولو ته د فراغت په ویاړ مبارکي وایم او د الله جل جلاله د عظیم دربار څخه تاسو ټولو ته په هر ډګر کې خصوصا په علمي ډګر کې د بریا غوښتونکی یم. الله جل جلاله مو د ګران وطن افغانستان د آبادۍ او پرمختګ اصیل او حقیقي اتلان وګرځوم. الله جل جلاله خپل هر بنده د نعمتونو غنی او ډک د دنیا ته راستولی دی او هر بنده په بشمیره نعمتونو سنبال را لیږلی دی. کوم نعمتونه چې الله جل جلاله موږ ته را نصیب کړي دي څه ښکاره او څه پټ نعمتونه الله جل جلاله په یو آیت کې فرمایي واسبغ علیکم نعمة ظاهرة باطنه. الله جل جلاله هر بنده په پټ او ښکاره نعمتونو باندې پوره او کامل را لیږلی دی. بدني روغتیا، امن، خواړه او دغه جامې چې نن زموږ پر وجود او تن باندې دي دا ټول د الله جل جلاله له لویو نعمتونو څخه دي چې په موږ باندې پیرزو کړي دي. الله جل جلاله په یو بل آیت کې هم فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وایي که تاسو وغواړئ چې د الله جل جلاله نعمتونه وشمیرئ نو بېشکه چې د الله جل جلاله د نعمتونو په شمیرلو کې به پاتې راشئ او هیڅوک به د دې وړتیا ونه لري تر څو د الله جل جلاله راکړل شوي نعمتونه حساب کړي. موږ ته الله جل جلاله بېشمېره نعمتونه لکه زموږ دوه سترګې، لاسونه، پښې، روغ، صحت دا ټول راکړي. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسو د الله جل جلاله کوم نعمتونه سترګې پې پټوئ، دروغ یې ګڼئ او یا له هغو نه په د اسلام په لاره کې کار نه اخلئ او ګټه نه پورته کوئ. راځئ د هغو احوال باندې هم یو نظر وکړو چې د لاسونو د درلودو په ارمان دي. هغوی په دې ارمان دي چې په خپلو سترګو باندې خپل شاوخوا وویني. هغوی په دې ارمان دي چې په خپلو لاسونو باندې پرته د چا له احتیاجۍ او محتاج نه خپل کارونه په خپله مخته یوسي. نو راځئ چې په خپلو دغو راکړل شوو نعمتونو د الله له عظیم دربار څخه شکرګزاره اوسو. آیا تاسو غواړئ چې خپلې دوه سترګې مو د غره په اندازه سرو زرو په بدل کې ورکړئ؟ آیا تاسو دې ته چمتو یې چې خپله ژبه د یوې دنګې او ښکلې ماڼۍ په بدل کې وپلورئ یا پرې کړئ؟ آیا تاسو دې ته آماده یې چې خپل لاسونه د ملغلرو په ګران بیه غاړکیو بدل یې کړئ؟ هیڅوک، بېشکه چې هیڅوک دې ته تیار نه دي چې خپل دغه د الله جل جلاله راکړل شوي نعمتونه په مادي شیانو وپلوري. نو راځئ چې له دې غفلته هم پورته شو او د الله جل جلاله له راکړل شوو نعمتونو نه پوره ګټه واخلو. په ژوند کې هر پرمختګ د ستونزو، مشکلاتو او سختیو وروسته راځي او موږ ورته رسیږو. دا مشکلات
بوږنوونکې پیښې، فقر، بېوزلي، مریضي، دا ټول هغه څه دي چې زموږ په ژوند کې پېښ شوي دي او یا پېښېدونکي دي. نو راځئ دو پیښو ته اجازه ورنه کړو تر څو زموږ د هیلو او امیدونو دا ودانۍ ړنګې کړي. بیا هم په آخر کې تاسو ټولو ته د دې فراغت مبارکي وایم. الله جل جلاله بیا هم په همداسې یو ادبي او علمي غونډه کې سره راټول کړي د یو آباد سرلوړي افغانستان په هیله. هیواد جوړ کړئ، خپل په لاس خواري وکړئ، هیواد جوړ کړئ. راشئ افغانانو دا مو کور دی، دلته زندګي وکړئ، هیواد جوړ کړئ. دلته زندګي وکړئ، هیواد جوړ کړئ.